پرونه یو ځای کې دا خبره وکړه چې الحمدلله ما لاړو چا ووټ نه دی راکړی. یو کس وویل چې خلک وایي چې دی یارانو فوجیانو وروسته دی، نو ما ویل ما له فیصل نصیر ووټ راکړي یا ما له ووټ د دغه راکړي د حافظ صاحب راکړي یا ما له بل فوجي راکړي، نو ما له خو شکر دی چې چا مو ووټ نه دی راکړی. د سرداري صاحب په شکریه ادا کوم، د پښتو وطن دی، داسې څه خواهش مې نه و، ارمان مې نه و. خو او د سوات په جلسه کې د پښتنو ته ما ویلو چې خبره د ممبرۍ ډېر زر به یې درته وکړم، نباغ ته ممبري هېڅ شی نه دی. او دا د موږ وښود چې د باچا خان سیاست 100 کاله زوړ سیاست دا به داسې چې لکه دی کې به موږ ته مطلب په نیش ممبرانو باندې زه نن سینیټر یم الحمدلله، دا ما د خلکو ته دا یو طریقه ښوله چې بھئ زموږ دپاره د ذات ممبرۍ حاصلول اخیستل ډېر اسانه